د رئیس الوزرا وینا او د خلکو غبرګونونه. رئیس الوزرا څه وویل او ولې؟ دا ټول په دې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د ازادۍ راډیو خبریال وایي د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په ټلویزیون غږیزه وینا کې وویل چې روان بد اقتصادي حالت د الله امتحان دی او بل دا چې بندګانو له الله سرکښي کړې ده. نوموړي وویل نستۍ د امارت سره نه ده راغلې او له پخوا هم وه. هغه د طالب چارواکو په اړه زیاته کړه چې اوسني واکمنان غله نه دي او هڅه کوي چې وضعیت ښه شي. خو اخوند وویل چې امارت له چا سره د رزق وعده نه ده کړې، نو ځکه د ملت الله تعالی ته په بغارو شي. هغه خبرداری ورکړ چې د امارت په نعمت باید شکر وایستل شي. البته هغه دا هم وویل چې ناخوالې له تیر حکومته پاتې دي. همدارنګه په وطن مینه چې د ازادۍ راډیو پخوانۍ خبریاله ده صالحه اسحاقزی وایي چې ما چې د اخوند وینا واورېدله هغه د جمعې ورځې رایادې شوې چې ملا صاحب به پر منبر ولاړ او همداسې به غږېده. څوک شته چې په غوږ کې ورته ورو ووایي چې رئیس الوزرا صاحب اوس 21مه پیړۍ ده، لږ راویښ شه. وخت اغلو تاسو لا په 18مه پیړۍ کې اوسئ، له بده مرغه چې نړۍ ته مو په 2 پیسو کړو. صالحه وایي راځئ کار روزګار خو هسې هم نشته او سر له سببه په جماعتونو کې بغارې پیل کړو چې ای خدایا. رئیس الوزرا صاحب وایي خدای پاک ته باید بغارې وکړو چې روزي درکړي، اوس یې نو له اسمانه راواچوه. د معزز رئیس الوزرا امر دی. په دې اړه مجید قرار هم لیکلی دي د بغارو طرز العمل. لکه څنګه چې خبر یاست پرایم منسټر ملا محمد حسن اخوند د فقر د ختمېدلو لپاره یوه بېشان او بېنظیره نسخه وړاندې کړې چې فقر به ټک او پرې کړي. دغه بېنظیره نسخه په لږ وخت کې دومره مشهوره شوه چې ګڼو هیوادونو یې دفعتاً د کاپي کولو هڅه او اعلان کړی دی. دا طرحه 2 بنده لري. لومړی دا چې خلک د الله ته بغارې ووهي. امارت د رزق وعده نه ده کړې، د رزق وعده الله کړې ده. دوهم دا چې خلک د په اسلامي امارت یعنی هر ملک دی د خپلو ملایانو حکومت جوړ کړي او بیا د شکر پرې وباسي. شکر وباسئ او که شکر مو ونه باسه الله تعالی به یې په خپل عذاب گرفتار کړي. اسلامي امارت دې طرحې د عملي کولو لپاره یو طرز العمل جوړ کړی دی چې د بغارو په طرز العمل یادېږي. د دې طرز العمل پر اساس به انسانان لکه د میږو او بزو بغارې وهي. هر ځل چې دوی بغارې وهي له اسمانه به غنم، پسونه او رزق را نازلیږي. افغان ملت فیسبوک پاڼې بیا لیکلی دي سلا در څخه پنجاب یوړه هیڅ مشکل نشته، 1.5 میلیون خلک وزګار شول هیڅ مشکل نشته، ولس در څخه د فرار په حال کې دی هیڅ مشکل نشته، ټانګونه د پاکستان ته روان دي بیا هم هیڅ مشکل نشته، سرمایي فرار وکړ هیڅ مشکل نشته، بانکونه د سقوط سره مخ دي هیڅ مشکل نشته، 95% ولس د لوږې له امله د شپې په نهاره ویده کېږي هیڅ مشکل نشته، پوهنتونونه بند دي هیڅ مشکل نشته، مکتبونه تړلي هیڅ مشکل نشته، هیڅوک دې په رسمیت نه پیژني هیڅ مشکل نشته. نو دا مشکل بیا څه رقم دی؟ که تاسو هم رئیس الوزرا ته کوم څه ویل غواړئ نو ضروري یې په کومنټ کې ولیکئ. موږ یې په نورو ویډیوګانو کې نشروو او له هغو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه کوم چې خپل مثبت نظریات را سره په کومنټ کې شریکوي. تر بیا زموږ د یوټیوب چینل د بلې ویډیو په تمه اوسئ.